دا ستاسو امانت دی، دا 50,000 روپۍ دي او دا زموږ سروریان دي، هغوی تاسو له رالیږلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د شکیبې کور ته راغلی یم. دې ته مونږ ویلو چې انشاءالله تعالی وخت په وخت به دله راځو. د دې والد صاحب هسپتال کې داخل دی، دې ول پرون ملاقات له تلو، نو امید همدغه دی چې انشاءالله تعالی هغه به په لاره شي. دا زموږ نور څه رونه خویندې د هغوی څه امانت رالیږلو، نو دا یو 50,000 روپۍ دي. دا زه د دې د مورکۍ له ورکومه، ځکه د دې اوس خاوند هسپتال کې دی او بچي خو غواړي. مورکۍ دا ستاسو امانت دی، دا 50,000 روپۍ دي او دا زموږ سروریان دي، هغوی تاسو له رالیږلي دي، نو بس دې ته لږه دعا وکړئ. الله د ښه ورځ ورکړي او هغه دنیا هم ښه کړي، دا دنیا چې موږ سره دومره کومک وکړو او زموږ د میړه دغه یې موږ خدای د ښه ورځ ورکړي وروره. امین امین. قدرمنو شکیبه الحمدلله اوس خوشحاله ده او خاندي. شکیبې اوس خوشحاله یې؟ کاکاګانو ته څه وایې، دعا کوې ورته؟ خدای دې ښه ورځ ورکړي، خدای دې نور هم ډېره ورکړي، موږ سره دونه کومک کوي، خدای دې نور هم ډېره ورکړي، خدای دې خوشحاله لري چې موږ سره دونه کومک کوي. امین. قدرمنو زما د بچنګۍ وایي شکیبه یو خدای دې خوشحاله لري، نو زما په خیال چې د خوشحالۍ نه په دنیا کې بله غټه خبره نشته. نو زه چې کوم دغه زما رونه خویندې دي، الله پاک دې ورته د دې ګلالۍ د دې ماشومې دا دعا قبوله کړي او الله مو تل خوشحاله لره، او دعا به کوو چې د دې د پلار د علاج هم په خیر وشي او انشاءالله تعالی هغه راشي، بیا ول روزګار روان کړو او د دې خپلو بچو د سر سوري جوړ شي. د داسې قسم له خلکو سره د ودرېدو دپاره د پېښور نیوز نیو اواز جوړ شي، موږ سره ودرېږئ او زموږ مرسته وکړئ. د خپل کیمرامین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی اعلان سپارم. الله په امان.